أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أننا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مبارک سیرت او ورځ د غیر درس مبارکي دغه پر خبر رسیدلې و نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کله مدینه منورې لراغ نو درې قسمه خلک و یو قسم هغه انسانان چې هغه پر رسول الله باندې ایمان راوړو انصار او مهاجر دویم قسم منافقان او د عبد الله ابن ابي ابن سلول په قیادت کې هغه ظاهري یو خبره کوله او منځ کې بله دریم قسم يهود بنو نذیر بني قریظه صبر کار کې وشیدل او صبر اطراف وکي د مکه مشرکانو د خلکو له اقتصادي پابندي مرباني ولګول چې د رسول الله په ملګرو باندې بنسو خرچه کوي او نه بسوتي زالي دویم امر د صادر کې چې حج عمره له بن راشي سعد رضی الله عنه په دې منځ کې ویل انجام وشو دریم امر د صادر کې چې کوم انسانان په مدینه کې وشيږي او ویل چې د محمد د ملګری عليه السلام ساتي ما کله زموږ دشمنی له ودرېږي لکه اوس موجوده يهود نصارا یو مل چې کله مسلمانان لړ شي نو د دمکینی ورکی او دریمه مسله څلورمه مسله کې دا چې د رسول الله ملګرو او رسول الله له برای راس مخ چرنجونه راولېګل او وختارونه ورکړه اصله به مجاهدینو ګرځولې صحابه بداویل شي الله دا دوی ری بکله زمونږ په یو یره باندې بدل شي معنا دا چې مونږ همیشه ستانه ویریګو د خلکو یې زمونږ د خوانه لري شي جمعات له بچراتلم بس اصلها بار بچوتلم اصلها رسول الله په خپل د شپې بار نو وته ملګرو بور باندې پیره کوله ته د پوری شورس وی ارمانو کې چې کاش د شي سوچ پیدا شي چې زما پیره کړو سعد صاحب راغی مصلح د رسول الله څخه شو د سعد صاحب تاریخ کې به دا خبره ذکر کوي چې د کم کمالات دی او د کم انسان دی یو خوبای په کې دا چې د رسول الله ګارد ده اصحاب دغه په شګر زواله د دین ورسته پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې دایر رب العالمین راوسی اشاره ودیل چې اذا الله نبی په دې دنیا کې پتا باندې دایر راځي خو ورځ به په امن بدلیږي حدیث کې دا راځي رب العالمین فرمایي چې زب بنده باندې دو امنونه او دو یې نه راځم کوم څه مطلب کم سړی چې په دې دنیا کې په یره کې ژوند تیرې د دشمن نه معنا دا چې مطلوبي التب به مزي او کم سړی چې د ژوند له خوند او لذت اخلي دا په غي دنیا کې نه امید دي توانی وي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ژوند یو څو مرحله وي اولنې مرحله د محمد رسول الله د دعوت په دې باندې قادر چې دشمن په خلاف باندې مسلح جهاد شروع کړي وي خو لیکن صبر وکاو دل تکلیف او ملګرو له تکلیف او شوخه غونډېرو له تکلیف او ارزګم دا خبره او صبر موږ له بګی دا نتیجه راغله چې انسانانو د خپل ژوند په تقسیمي ابتدایي حالت کې به صبر کوي دشمن چې ارس کوي نو هغه له صبر دغې نه بروسه به وخت اقدام کوي چې ملګری پیدا شي لکه اصحاب ابن زراره ورته ویل یا رسول الله موږ له امر وکړه چې د څومره حجاج راغلي دي مینا د غونډې کې ټول قتل د الله نبی ویلنا وقت دانه دي د جنگ خپل وخت او د خبره خپل زمونږ الله قران کې فرمایي چې ان الله مع الصابرین د الله ملګرتوب د صبرناکو سره دی د الله ملګرتوب د تقوا والا سره دی د الله ملګرتوب د هغه چا سره دی چې عمل د الله لپاره کوي د الله ملګرتوب د هغه چا سره دی چې منځونه کوي زکاتونه د محمد رسول الله تابعداري قرض حسن او للهیت په طاعت باندې صبر دی ویل چې سړی په کوم شي باندې د الله رضا مکلف شوی بس هغه به منی په مشکلاتو باندې صبر دی ویل چې په کوم شي باندې انسان لا مشکل رشديږي په دین د اسلام کې جزء فزه بنه کوي او د معاصیونو صبر دا معنی چې انسان به ګناه نه ځان ساتي خو په دې شرط چې د ګناه په ضرر د علمي د الله نه درکې حیاي انسان د رب العالمین د انعاماتو لحاظ کوي د الله نه یریږي د الله سره مینه لري په خپل بدن باندې شفقت کوي چې سبب ده په جهنم کې راخل کیږي علم د قران او سنت کول وړو امیدونه ساتل او در شخ خوراک نه کول او قوي ایمان نو اولنې مسله صبر چې کله مشکلات د دشمن د خوانه ډیره سخت شونه زمونږ الله ورته اجازه ورکړه قران کې الله فرمایي چې زه دوی په کومک باندې قادر یم
او دا خبر وکړه چې د انسانانو سره دي مسلمانانو سره دي دشمنانو لانجه صرف دې خبره ده ان یقول آمنا بالله تاسو دا پوښتنه وکړئ چې د مجاهدینو سره دي دشمنانو په څه باندې اختلاف دی هیڅ چیرته په پټی نشته په تجارت نشته صرف دې مسله باندې چې تاسو د قران او سنت پابند او دا سره موږ نه منو چې چیرته منی د اسلام به منی چې کوم تاسو درکو موږ درته خایو هغه دا منه چې په نوم کې اسلام په واقع نفس امر کې ټول حالت د کفر مسلمانان مجاهدین د منی لانجه جوړ شي زمونږ الله قران کې فرمایي وي چې چیرته دغه مجاهدین نه ویني د خلکو عبادت خانه بړنګي شوی وي د يهودو او نصارو د مسلمانانو د زمونږ اوسو مدارس او د زمونږ اوسو کورونه او زمونږ اوسو تجارت خانه او د جمعتون د په دی وجه باندې رب العالمین آباد ساتلی چې دشمن مخه د ځوانان ولاړ دي بلا کې کړي دي قوی دیوال د يهود نصارا کو څومره کوشش وکي بغیر راخته نشي چې چیرته دا مسله نه وي هیڅ وبتی په یو ځکه بچ پاتې شوی نه وي په انسانانو کې بشراتل د دوی عزت وغیرہ د لوټ کولو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره خیر انسان دی دغه سیرت لګوري متصل ده شو نه کړ چې چیرته کافری دغه په خلاف جهاد درجه بندي وکړه په دې شاوخه د مدینه ګردو نوا کې په دې لار باندې چې څومره کافرانو د دې ټول سره دزبندي وشو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل توجه ټوله په یو طرف واړوله قریش وال چې دا رأس الكفر دی د دې ټولو کافرانو تحریک د دوی په لاس کې چې په کوم طرف باندې رواني نو دی رواني کی دا ورته وال پکار دی لکه عمر صاحب اصلي ویلی و چې اول د ونه د بیخ وبا څنګه په خپل را پریوسی دا ختميږي نو د مزور خلکو سره لانجه جوړ نه کړ الته قریشي خپل هدف وګرځول دا غوښتل مسله شروع شو د اسلام په غزاګانو کې ابتدایي غزا هغه د بدر غزا ده لیکن د دین مخکې نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو اته غزوات او سرایی لګري دي اجمالی نه په خبره کو به ان شاء الله د بدر مسله کې چیرته ژوند باقی روان چرشمه بورز باندې کیږي چې دا کله وشو څنګه وشو قومندان د جنگ شوګو یو لویل شي غزا او بل لویل شي سریه غزا دی لویل شي چې محمد صلی الله علیه وسلم په خپل خط لاړی جنگ له او سریه دا معنی چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام لاړنی خو ملګری تشکیل کړي گویا کې دغه اشاره ودیلا چې کله کله به امیر جنگ لذي او کله کله بنزي ابو بکر صاحب یو جګړه روان شو عمر صاحب ورته ویل یا امیر المؤمنین مزه موږ له ولې درد راکای امیر که چرته شهید شنو به دومره درد مسلمانان لوري شي چې د حد نه سوا اې دې به دا مقصد نه چې لکه د پلانې سره د جنگ رهبر دی ولې پلانې مرشي لازریږي نه د رسول الله سره چې انسان وګوري کله به امیر د جبهه یا امیر د جنگ حاضری کوي او کله کله بخپل سر ګروپان دي په ارزه کې دغه حضور ضروری نه دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام په اکثر غزواتو کې بخپل برخه اخیسته ده خو لیکن کله به ملګری تشکیل کړه اوله سریه سيف البحر د دې قائد سيدنا وسيد الشهداء حمزه رضی الله عنه ولي احد کې به ان شاء الله د حالات به بیانې کی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام کا کاری حمزه لیدي رضی رورم دي او د جنگ بیرغ او جنډه شو د ابو مرسل الغنوی یو صحابي ودل ورکړه تقریبا مجاهدین شو هغه دیرش کسان او کافران شو هغه 300 کسان سیف البحر ولقوا هغه ورته شیلو به ورشي د دشمن مقابله وکي جنډه په دینت باندې مسلمانانو مجاهدینو وړل چې کله به دا ولاړ ونه مسلمانانو بخه او شله برابر و چې خیر زمون غلبه ده ځکه جنډه ولاړه ده خو چې کله به دا پریوته نو به مسله ګډوډېدله او صحابه دا نه پرې خدا تر دې پر دې یو صحابي په لاس کې و چې کله هغه ته اوره په دې بل لاس کې ونی ولا چې هغه ته اوره په دې خلی ونی ولا دې سټ کې ونی ولا اخر هغه کې موالو شهید جعفر رضی الله عنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دوړ لاسونه به ځبان رب العالمین ورته وزیر ورکړي دی او جنت کې شکرې وي شهیدان الله د شنو مرغانو په زورګي ګرځي د ابو جهل د قافلې په شولې کې هغه 300 کسانو قیادت دغه پلاس کې سیف البحر علاقه چې کله ورور رسیدل نو په دې مقام کې مجدي ابن عمر یو سړیو هغه د دوړو خلکو په مابین کې دزبندي وکړه او جنگ لپاره نه خودل ځکه ام د دوی حلیف او ام داغوي صحابه اراده برید لرله شربانی وی کې او د قشن دشمن مقابله می اراده دا و چې موږ جواب وکړو خود دې سړی مجدي ابن عمر الجهني د برنه خود الجنه دا کار ونه کوي دا جګړه په رمضان کې وشو تقریبا د عیسی علیه السلام نشپک سو درش کال وروسته مقصد پرې کې څو
د الله نبی په دې کې نشته د ګروپونه لري دشمن باندې یرا روب غرزول پکار دي کله کله ودا سب دې طرف باندې ولېګا او کله کله به بل طرف باندې ولېګا او کله کله به بل طرف باندې ولېګا قران کې رب العالمین فرمایي چې د مجاهدینو په دې ګرځېدلو باندې صرف او صرف لوی مقصد دا دی چې دشمن خپکی زړه پیټک ویریږي چرګه دا خو چن کسانو موږ چې بمبار به شروع کړه به وښنو دا خو همیشه راخوټیږي او دا الله فضل او کرم دی د یو شهید سره په صلحو په صلحو شهید ځوانان الله پیدا کوي د شي بنی لکه څنګه چې عقیده دشمن دا چن کسان دي دا موږ شهیدان کو دا به ختم شینه یو کدي اوجلو یو کدي شهید کې په صلحو بنور پیدا شي ځان به زوره کار وګوري دغه مقصد دا و دوه مسریا د شوال په میاشت کې ولېګله سریه الرابع د یوزینو ماغه دا ور تشکیل کړه د دې قیادت او مشریم نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل یو تر زوی ور کړه او د جنگ دا جنډو بیرغه مستح ابن اساسه د یو صحابي واغله دا خبره کړه چې دا ځان سره والا تقریبا په دې کې 200 مخالفین دي او شپږ کسان مسلمانان دي شپږ مسلمانان او 200 مخالفین دغه به چې دا ور تشکیل کړه او رابغه علاقه به شوارل دلته د دوړ په مابین کې د شلک زرا غشي ویشتل شو جنگ ونه شو خو صحابه په غوي گزارنه وکړه واغې بده وکړه دوه کسان بده کې و چې غضبه ابن غزوان او مقداد ابن عمرو دا مسلمانان و لیکن د مکینه د صحابه خو راتل نشو خو د کافرانو بری سپونه کې رااله چې بده کې بلاو شو چرته موږ ځان روانو د دشمن په موږ باندې برید کوي موږ باندې عملیات کوي وجنی دوی له بدا خبره کو چې لکه ساو سره په صف کې روانو مسلمانانو په خلاف باندې جنگي خو شکل زیله ورله ایسه تسلیمه غوړه ورکړه ځان ورسو وی ویل چې موږ د جنگ په نیت راغلي نه یو بلکې موږ په دې خلکو باندې دي چې ځان را رسول د استاد خو لرالو مقداد ابن عمرو او دقشن عتبه ابن غزوان دا دوه صحابه په مسلمانانو باندې سبونه کې را داخل شول د شوال په دې مېش کې بل مسله دا وشو چې د عائشه رضی الله عنها سره واده وش امام مسلم رحمت الله علیه دا خبره حدیث نقل کړي بعضی انسانان وایي چې د واړه او د غټ اختر په منځ کې واده کول دا سپيري د مکه مشرکانو دا عقیده و اوس هم پاکستان انسانانو کې دا عقیده پرته چې لکه دی وخت کې واده وکړنه دی ولی واده وکړنه دی وجه دا چې دې کې به دا کېدو سړي په مابین کې جوړواله نه راځي او هیڅ به اختلافات راشي به طلاقونه راشي اختلافات ودا عائشه به فرمایي وزما واده وشو په شوال کې کومه و بیبي د رسول الله په نسبت سره مال محمد صلی الله علیه وسلم لګرانه و یقیني رسول الله لډیره ګرانه دا و د الله نبی وکړه دا دعا ویلي یا الله کم شي چې زما په اختیار کې دی هغه مې د بیبيانو په مابین کې تقسیم کړي دي خو چې کم شي زما په اختیار کې نشته پاره کې ته مامره نشته د عائشه سره مې نه ډېر زیاته ده د عائشه رضی الله عنها وبد بشکلو ډېر تحفه تحیبم د خلکو ورته وړي د رسول الله خوشاله لپاره جنت البقیع کې دفن د ابو هريره صاحب باندې شپې جنازه کړي ده ام عبد الله د اسم کنیه وا بچی شي نه و د الله نبی چې کله وفات یې تقریبا اتلس کلو په عمر باندې د فاتح شو افقه النساء دا څومره زنانه شې په دې ټولو زنانو کې په قران او سنت باندې ډېر په زنانه شې د عائشه ده د ابو بکر صاحب لور ده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات لري په نوبت کې راغی داغه سره دې په دې کې خودلې دغه په دې کوټه کې دفن شوی دی اخري وخت کې د لاړ دی بس روزي شوی د مسواکی او رب العالمین د عرش د پاسنه د عائشه برائت را لګلې شیګان وې چې نه د پاک نه ده دې جنا کړی ده وې کچر د زمنګ امام غایب راغی دې قبر لبسل دري ورګه ځکه دې جنا کړی زمنګ رب العالمین فرمایي فاکر خو لیکن دا ظالمان وې پاک نه ده نو په دې خلکو باندې رات دلته به مغربین یو سوال کوي زمونږ استاد په امیر باندې محمد صلی الله علیه وسلم چې د عائشه رضی الله عنها واده نه کلو په عمر باندې وشونه دی ولې کړی دی دا نه کلنه ماشومې او د محمد رسول الله سره د نکاح کې راځي دا خو عقلم د انسان نه مني ځکه دی وخت کې ظلم دی د مصر عالم دی باندې کتاب لیکل دی په جواب ډیر وجه خو سو وجه ځان سره یاد ساته لوی وجه دا چې رسول الله عائشه په ماشومتوب کې وکړه د ابو بکر د خوشاله ولود لپاره وجه دا د رسول الله په نگاه کې چې کوم زنانه رااله هغه باندې به تور حرام دي جهنم هغه به جنت لشي او طبعا چې یو سړي لور د یو شاخور هغه جنت لاړ شي څومره د خوشحالي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ابو بکر د خوشحالي لپاره چې ابو بکر خو زما ډېر خدمتونه کړې دي تر څو پوری چې رب العالمین د حق پورانه کې وځي نشم پورا کولای دا به ویلې دویمه لاجل المحبه مع ابي بکر ابو بکر صاحب سره رسول الله مینا وا
دریم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا کور مدرسه او مدرسه په دې کې مشر زنانه د رسول الله دومره تعلیم نشي زکولای لکه څنګه چې کشه زنانه زده کی دماغ برابرۍ ذهن برابرۍ څومره حرکات او څومره نقل او څومره عبادت او څومره اعمال د رسول الله نه صادري ټول لري په دماغ کې الله نه جمع کول او کېره زنانه خو دومره وا ابو هريره سے روایت اور ذکر کې وکړه چې سړی د مسلمان سړی په جنازه کې برخه والی یو قرات اجر الله ورکړي خو کچرته دپن کې به دوه قرات دی یو قرات اندازه دومره ده لکه د احد د غره په اندازه باندې سره زر سړی صدقه کی ابن عمر سے به دا حدیث کومانه دی اوریدلې ابو هريره سے به ویل زید رسول الله دې بير نو تاسو کې عائشه رضی الله عنها قال خلق رالل ودا حدیث دې کنه دی او وګوره عائشه به چې دا غوړ جنازه له وجمنا ځکه جنازه له تک د نارینه و کار دی لیکن د غیب په حالات باندې دومره پوهه خزه ودا نو دینه معلومه شو چې دا اوچته زنانه ده او قیمتي زنانه ده بهترینه زنانه ده پوهه خزه ده او کله چې انسان په جنازه کې برخه غوړي په دې باندې انسان د زړه نرميږي د قران په ذکر باندې د قران په تلاوت باندې قبرستان لکه کله تاګه مسکینانو باندې خرچه کول د یتیم پر سر باندې لاس راخل او بل څلورم او علماء دام ذکر کړی دا وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې دا ودونه کړي نو ار واده کې د شړي شهوت مقصد نه وجدادا که رسول الله چې د شهوت پرس انسان نه پکار دا چې د نور ټوله پیغلې کړي وکونډې نه وکړي هغه ټوله کونډې دي ورسې ان شاء الله دې به مبارکه حکمتونو مبارکه به خبره کیږي وجدادا چې اکثر ودونه خلک د شپې کې او د عائشه واده هغه تقریبا د دوحه په وخت کې وش عائشه به خپل فرمای وې د ابو بکر شه په کور کې زماره پلان کور دی په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمو خو راغی د 10 بجو وخت کې راغی نو داخله د اعتراض لري خلکو غلط دی چې پیغمبر څنګه نه حق کلنې کې عائشه ځان لواده کوله دا خو ظلم شوی او دا شوی او دا دریم سریه الخرار دا د سعد بن ابي وقاص په قیادت کې ولېګله او جنډې چې د مقداد ابن عمر لور کړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل ورځي او الته قافله دغه خو تاسو ورشي وې دي صحابه په دورسه پټیدل په یوځای کې د شپې به مزل کوو خو چې کله خراره راقله ورشیدل ته پوښي د خلکو نو کې چې قافله چې شو یو خوسته رشوا یا دوه ورځې وړاندې او حالانکه حدیث کې مدار غلي و چې لا تجاوز منه تجاوز باندې کې د خراره لاخینا الته بځه بځه باندې ودرېږي چې کله د رسول الله ملګری سعد بن ابي وقاص امیر د جبهه او مقداد ابن عمره وې د سره جنډه وا اغزله چې کله ور حاضر شول او قافله د دشمن تیر شوی و نور بیرته وګرځیدل جنگ مونږ شو جنگ څخه مونږ شو دشمن سره مخابخ نشو پنځم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل غزا وکړه غزوه الابواه چې دله ویل چې د ودان غزا په غیر هغه کې درغلی و تقریبا اوی کسان د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قیادت کې لاړل امیر د جبهه په خپل محمد صلی الله علیه وسلم دی جنډه خپل تر لور کړو حمزه رضی الله عنه لکم چې په اوهد کې شهید شوی دی وېدا ځان سره راواله او په دې وخت کې د دشمن خواله چې کله ورل نو جنگ موږ پکې ونه شو بلکې هغه ترشي و بن زمره د یو قبيله وا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غوي سره کیناستو او صلح وکړه دی ورته ویلي چې زمونږ په خلاف باندې بد چا سره اتحاد نه کوو تاسو په خلاف باندې چا سره اتحاد نه کوو په موږ باندې برید او تیرې نه کوي موږ په تاسو باندې برید او تیرې وغیرہ کوونه عمرو ابن مخشید هغه مشهور دغه سره دا خبره وشو نور جنگ په دې غزا کې هم شوی نه دی پنځل رسول نبی کریم علیه الصلاه والسلام په هغه ځای کې تیرې کړې دی ولې تیرې کړې دشمن لیدا خدای چې ګوره موږ چې چریکي عملیات نه کوو دشمن امر الله دې کې را لاندې کې نبی به موږ تختو کله چې زړه کې اراده د جنگ وي د غز د میدان په دې ځای کې موږ جبهه پر اتره د رسول الله په قیادت پیدا ته درو وتا بنو زمره عمرو ابن مخشید چې دغه مشر دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره صلح وکړه معنا دا چې نو په موږ باندې راځي نو په تا باندې درسو کله کله د کافرونو سره تعاون اخستل شي خو په دې شرط باندې چې اسلام غالب او مغلوب نه کله چې اسلام ظاهري مغلوب او دشمنان ور باندې برید کړي به کافر سره جوړه موړه نه کیږي وجدادا چې دی وخت کې انسان کافر سره جوړه وکړه دا دلیل د دې خبرو شو چې اسلام کمزوري دی او دا تسلیمي ورکړه خدای په دې وخت کې دا بیعت سره کړی دی او دا جوړواله ور سره راغلی دی چې د اسلام مسله اوچتا پنځل سورې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې ځای کې پاتې شوی دی اېدین ورسته یو بل غزا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قیادت کې وشوله غزوه البوات یو علاقه چې غیزله پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل لاړو تقریبا په دې کې اوید رسول الله ملګری و او سل جانب مقابل کافران و وګدا قافله و دا روانه و د امیه ابن خلف داغه تقریبا 2.5 شوخ او خان پکې و صرف ممیس پکې و ډېری سرمنی پکې وي اراده دا و چې باغی ځبانی ورشي برید ور باندې وکي خو نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې په خپل جمعات کې خپل په ځای باندې ایمان چې سعد ابن معاذ مقرر کړی دی
ځکه سړی به امام په خپل ځای باندې مقرري چې امیر زی. په دې نور غزواتو کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سعد ابن عباده مقرر کړو د خزرج قبيله قومندانو جناتو به شهید کې پیرانو. کله چې دا کور راته زنانه بار راوتی و نو دا ورته ویل چې ته ولې بار راوتی مو خو تاسو د لپاره جنگيږو وې زرد چې تا به هغه شی وباسي چې زید کور نه رستلې وې کله چې سعد ابن عباده کول وردنه شو بده پالنګ باندې خامار کړو ګونډه ورته ما تکړه غشه یې څنګه ورته کې چې گزارې په وکینو دا کزو معلومات ونش چې سعد ابن عباده ولا پریوتو کال تمر هغه پیریو. حاتبی بیا غوي आवाज وکي وقتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسحمين فلم نخطف ادا وسعد بن عباده من وجل دی او په دې ظلم وشته جوړه زم وشته او زمونږ بالکل ودا خطا شوی نه دی. دغه اشاره ودیله چې دین او سیاست د دوړ غوړیو شي دي لیکن دغه وخت په خلکو باندې راغی چې امیرانو قیادت د خلکو لاس ور پریو د شاګوی د منځ په معنا باندې پویدنو مجبورې چې خطبه او امامت هغه علما وکړي. په مرور د زمانه باندې علما ول منبر او محراب پاتې شو دغه وزارتونه او ریاستونه او خلافتونه د خلکو له پلاس باندې ورل چې هغه په دین باندې پویدل نه. نو د خلکو تصور دار راغی چې اوه هو د مولا سړي په سیاست کې څه کار دی. دغه سیاست نه چې کوم د موجوده سیاست دی دروغه سیاست دا معنا قیام علی الشیء بما یصلحه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې کتاب لیکلی السیاست الشرعیه. شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی مولانا عبد الباقی صاحب لیکلی مولانا ګور رحمان صاحب لیکلی دی اسلامی سیاست. معنا دا چې دین او سیاست د دوه یو مسله ام به یو سړی امیر وي وزیر وي خلیفہ وي د جماعت امام به او د قشن خطبه به خلکو لور کوي. خو اوس د خلک رالو والیان او امیران وغیرہ چې د خپل منځ په معنا باندې کوي نو هغه تعالی خطبه څه درکړي مجبور ده معنی چې امام په یو طرف باندې شو هغه په بل کې په واقع نفس امر کې دا ډول یو مسله و. یو بل غزا نبی کریم علیه الصلاه والسلام کړه غزوه الصفوان د غیر ایشو کرم ابن جابر دغه مشر د جانب مقابل کوم چې کافرانو او دی خو د جګړې مشر چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی په مدینه منوره باندې حمله وکړه سمالونه وغیرہ ځان سره وتښتول حیوانات خو نور د جنگونه کې چې پاغي کې انسانان شهیدان کې ووجني او یې د ځان سره وتښتي. دا غزا چې دا په سفر د مخکې غزاګان دا ټول په سفر کې شوی وي ځکه په دې منځ کې درې میاشتو کې دا د عزت میاشتې ویل دزبندي او جنگ نه کېدو. خو غزوه الصفوان دا د جماعت الاول په اخر کې او د جماعت ثانی په اول کې وشو. معنا دا چې د دې غزا او د مخکې غزاګانو په مابین کې تقریبا 3 میاشتې مسافر رااله. نور څه مسله به دې کې رانه لیکن دومره خبره به کې وشول شي دې سړي د مسلمانانو څخه پښونه ځان سره لوټلو څه حیوانات وغیرہ دی او تختول. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله میدان له حاضر شو هغه رانه اېدین ورسه به بل غزا وشو غزوه الغشیره یا غشیره یا ذل غشیره درو الفاظ راغلي دي غزوه الغشیره یا غزوه العسیره یا ذل غشیره. د دې قائد محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو زګه د غزا باره کې مخکې موږ تعریف کې دا وکړو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام به برخه اخیستی واغه به رواني. ابو سفیان قافله و هغه سره تقریبا 200 کسان و په معمولی حرکت کې لږ زر وړاندې او رسشي و شام لتل. اخري غزا شو هغه سریه وشول په بیت بدن النخله کې 12 کسان نبی کریم علیه الصلاه والسلام تشکیل کړه. امیر دغه وټه کو عبد الله ابن جحش خو ته دی لګورا نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته خط ولیکو خط او دی ویل امیر لا چې دا خط ځان سره واره او دا ګوره اوس ونه ګوري چې کله اغه ځله ورسې به خط کولاو دلته به ګوري نه. په دې 12 کسانو کې 2 کسان سات صاحب او عتبه ابن غزوان دی غوینه اسونه یو خان رخصوله لس کسان لاړ. دا دوی په دلار کې پاتې شو یو خو بل خو ګرځیدل. کله چې اغه ځله ورلل چې ګوري قافله روانه ده د څلورو کسانو په قیادت کې هغه کې عثمان ابن عبد الله او نوفل ابن عبد الله حکم ابن کیسان دا پکې و او ابن حضرمی دی پکې امیرو. دوی ورته مخکې دینه چاقوی را نږدې شي د خپل سرونه کال کړل صحابه سرونه ور باندې شکل کړ چې داخله د شي ګمانو کې چې دا ول عمرې لراغلي دی او کله چې نږدې را عملیات پوک دې کې اشاره ده دیلا سر پر خودل دا سنت طریقه ده. خو لیکن چې کله یو سړی په یو تکتیک برابرې نو پاغه وخت دا به خړېلم شي همیشه خړېل مناسب نه دي مګر هغه چاله چې هغه حفاظت نشي کولای. د رسول الله وکتب همیشه په دې وګو پورې لګیدل. نتیجه دې شروع وتله یو ځکه مجاهد دی هغه ځان رسول غواړي خو تر څو پورې چې ګیره کله نه کی یا ګیره کم نه کی او یا د کافرانو د شکل سره خپل شکل مشابه نه کی الته ورتلې نشي. نو د دې خبره نه دا معلومه شو چې انسان ګیرم خړېل شي او دا کوم ولیم شي او د غیر مسلمو د جامو غو ځان له جامې برابر ول شي تر څو پورې دغه ځای ځان ورورسي خپل کارو باندې الته پوره کی.
دې صحابه په تاریخ کې دا خبره موږ تاسو معلومه شو نږدې چرال نو ایسه صحابه ور باندې برید وکړي ابن حضرمي هو شلو عثمان ابن عبد الله او نوفل ابن عبد الله دا دوړه قیدین کړه حکم ابن کیسان ته وتښتیدو یو دم د مکه مشرکانو دا ډنډوره شروع کړه چې او هو د محمد ملګرو علیه الصلاۃ والسلام دا خو د عزت په میاشتو کې دوی جنگو کې سوره بقره کې الله تعالی نازل کړ ويسالونک داخله ته پوښ کې استانه په بار د شهر حرام کې قتال فيه جدي کې جنگ څنګه دی ورته وایي چې دا لوی ګناه ده خو اې د مکه مشرکانو چې تاسو د رسول الله د ملګرو دی غلطي پسې ګرځي لیکن دا ظاهري د خپل غلطي غم نه کوي چې په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي خلک هم دې بیت الله نه منع کړی دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کړي دې خبر نه خبر شو نو د ابن حضرمي په باره کې دیت ورکي او د دوه اسیران ورخوش کړه خو مال ورنک دا تقریبا په داسې وخت کې وشوه چې روان کال شعبان به راغی شعبان کې یو کار دا و چې روزي پرزیت راغی دویم حکم به دا و چې تحویل قبله یو خدای مانه چې مسلمانانو په مابین کې دا سپونه پاک شي ځکه کله کله د تشبيه په کار ده امتحان بل دا چې کله دا تحویل د قبله وشو دا قبله د دشمنانو په لاس کې وي نو سړي له غیرت راځي به جنگ کوي د غیر پارم دریم ته دا خبره معلومه شوله چې الله رب العزت به ان شاء الله حالات بدلي نو دا د بدر دا غویم د هجرت دویم کال کې چې کله بدر شروع کیږي دغه نه مخکې د غزوات او د سرایی وشوله نو را روانه چرشه په ورځ باندې کچرته ان شاء الله ژوندیو نو به د بدر غزا شروع کیږي چې دغه مسلمانانو لوی درستیز مشر محمد صلی الله علیه وسلم درې سو دیرلس مجاهدین جانب مقابل کې ابو جهل مشر دی او هغه سره پاسه زر و سوال فوجین راغلي دي ان شاء الله هغه به شروع کیږي ځکه د روانه چرشه بین را په دی خو د رسول الله غزاګان نور شروع شوي اوله غزا د هجرت په دویم کال د رمضان په میاشت کې هغه بدر شوی دا دغه نه مخکې دا غزوات او باج سرايا وشولا رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو سره نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.